بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د اختر د مبارکۍ دپاره پیغامونه خپل باندې جوړ کړو. یو هغه وي چې تیار چا جوړ کړي وي، فقط موږ پکې عکس لګوو، خو یو هغه وي چې څنګه موږ اول سر نه ډیزاین کړو. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې دا طریقه وښیم چې دغسې عکس موږ څنګه خپله ډیزاین کولی شو. یعنې ځینې خلک وي دلته فریضه فقط دلته عکس راوړي، نور دلته نه ورسره ولیکي خلاص. خو نه، زه تاسو ته په دې ویډیو کې هغه طریقه وښیم چې څنګه دا خط دلته ولیکو، دا بارډر څنګه راوړو، دا نور شیان ډیزاین څنګه وکړو. لکه دا ما څنګه مخکې ډیزاین کړي دي، تاسو یې کتلی شئ. دغسې ډیزاین موږ څنګه کولی شو، څو طریقو باندې ما کړي دي. ښه، نو خوږو ملګرو راځو، تاسو به راشئ چې غواړئ تاسو داسې ډیزاین وکړئ. لومړی به تاسو له ګوګل نه څو شیان ډاونلوډ کړئ. اول چې تاسو باید بارډرونه ډاونلوډ کړئ، یعنې د خط دپاره بارډر صحیح ده. دویم به چې دی هغه عکسونه ډاونلوډ کړئ، د عید مبارک چې وي لیکل شوی هغه به ډاونلوډ کړئ. بیا به چې دی تاسو که بیرغ غواړئ هم ډاونلوډ یې کړئ ورته. بل چې دی تاسو پکسل لیب به خلاص کړئ او دلته به تاسو ایمیج سایز وټاکئ، هر څومره چې تاسو جوړوئ. خو عادي ډول چې دی زه دا یوټیوب تمنیل عمره جوړوم، صحیح ده. دا به تاسو اوکې کړئ دلته. ښه، کله چې مو دلته سایز انتخاب کړو، دلته به تاسو بیا راشئ، دغه اپشن به ووهئ او دلته به تاسو دلته د بیکګراوند رنګ بدل کړئ، کوم رنګ چې تاسو ورته انتخابوئ. نو زیاتره دغه رنګ ډېر ښه معلومیږي او دا رنګ هم ډېر ښه معلومیږي. ښه، زیاده نه انتخابوم، دا به تاسو اول ډیلیټ کړئ، دا کوم خط چې لیکل شوی. دلته به تاسو ټول اول چې دی راوړئ، بارډر به راوړئ، صحیح ده. بارډر به تاسو تیار ځان سره ډاونلوډ کړی وي. دا شیان ګوره ګلان دي، هر څه وي، دا به تاسو ټول ځان سره ډاونلوډ کړئ. زه یو بارډر راوړم چې ښایسته بارډر وي او عکس کې ښایسته معلوم شي لیکنه. ښه، دا دی، دا به تاسو راوړئ. دلته دې کې بیکګراوند دی، بیکګراوند باید څنګه صفا کړو، هغې طریقه ما مخکې ویډیوګانو کې هم ښودلې ده، خو دلته به تاسو ته بیا هم وښیم. دلته به تاسو راشئ، اریزر به ووهئ، بیا به دا آن کړئ، صحیح ده. کوم چې آن کړئ لږ به دا اضافه کړئ او دا به تاسو دې خواته راوړئ. عکس دې خواته لګوو که نه، بارډر باید دې خواته وي. دا به لږ داسې کوچنی کړئ. ښه، دا مو چې برابر کړو، بیا به دلته تاسو دې کې لیکنه وکړئ، صحیح ده. لیکنه به تاسو د دې ځای نه اضافه کړئ، ټکسټ نه، او دې کې به تاسو خپله لیکنه وکړئ. ښه، زه دې کې لیکنه کوم. ښه، داسې لیکنه چې کله تاسو وکړله، بیا به تاسو دا اوکې ووهئ او دا لیکنه به تاسو دلته راوړئ، داسې برابره به یې کړئ. ښه، کله چې مو برابره کړله، دلته به تاسو اول دې ته رنګ انتخاب کړئ، کوم رنګ چې ښایسته معلومیږي هغه باید تاسو انتخاب کړئ. ښه، زه دا رنګ انتخابوم. بیا به تاسو راشئ فونټ ته. فونټ ما په تېر ویډیو کې فونټونه اضافه کول تاسو ته ما ښودلي طریقه یې، هماغه ځای نه فونټونه راواخلئ، ډېر ښایسته ښایسته فونټونه دي پکې. ښه، دا چې به تاسو کله فونټ اضافه کړو، دلته به خط سایز برابر کړئ دومره چې تر څو په دې بارډر کې صحیح راشي، منظم. دلته به تاسو لږ سټایل ورکړئ ورته، تر څو ښایسته ښکاره شي.
که بیا هم دا رنګ مو نه خوښیږي رنګ ورته بدل کړئ. کوم رنګ چې تاسو په طبیعت باندې وي او ډېر ښایسته ښکاري شي هغه رنګ ته انتخاب کړئ. دا رنګ هم ښایسته رنګ دی. که غواړئ تاسو د بارډر رنګ چینج کړئ هم کولی شئ. دا به تاسو کلیک کړئ او بارډر رنګ به هم چینج کړئ تر څو ډېر ښایسته معلوم شي. دا مو برابر کړو. دا به تاسو بیا به راشئ بیا به ټکسټ واخلئ او دلته به تاسو بیا پکې ولیکئ کوچنی ښه. دا به یو ځل ښایسته برابر کړئ. دلته دې ته به رنګ هم ورکړئ. دې ته موږ رنګ ورکوو همداسې شین رنګ ډېر ښایسته راځي. دا رنګ به تاسو ورکړئ او بیا به تاسو فونټ انتخاب کړئ. فونټ کې به تاسو هماغه فونټ انتخاب کړئ. صحیح ده. بیا به تاسو دې ته لږ سټایل ورکړئ. صحیح شو. ښه کله چې مو ورکړو دلته بیا تاسو همدا فونټ که چېرته لیکئ همدا به کاپي کړئ. بیا به تاسو ایډیټ ووهئ او دلته ولیکئ اختر مو مبارک شه. صحیح ده. ښه د دې سایز به تاسو لږ کوچنی کړئ. فاصله به ورکړئ تر څو صحیح راشي. فونټ دې ته بل انتخاب کړئ ښایسته فونټ چې کوم پکې ډېر ښایسته راتلو. دا هم صحیح دی او دا هم صحیح دی. ښه دا مو چې برابر کړو نو دلته خو دا ځای برابر شو. دلته به دې ته مونږ ښایسته کوم دغه ډاونلوډ کړي وي عکسونه هغه به مونږ ورسره راوړو چې دغه عکس دی. دې به تاسو بیکګراوند لرې کړئ داسې او بیا به تاسو دا دلته ولګوئ. ښه کله چې ولګول نو یو بل شی هم ورته راوړئ څومره چې ښایسته کولی شئ. فرض مثال دا ګلان دي ما سره دا ګلان ورته راوړئ. د دې سایز کوچنی کړئ او دا لاندې داسې ولګوئ. کاپي دا به کاپي کړئ تاسو او بیا هم کاپي کړئ څومره چې تاسو لګولی شئ او یو دانه بل به هم ورته راوړئ عکس. ښه دغه عکس به تاسو راوړئ. بیکګراوند به د دې هم په هماغه طریقې سره لرې کړئ. دا به لږ منظم کړئ. ښه صحیح شو. دا خو برابر شو ښایسته. اوس که غواړئ دلته چې پاتې شو بل پکې پاتې دی یو بل پکې که چېرته تاسو غواړئ پکې بیرغ اضافه کړئ نو ښایسته به تاسو یو بارډر راډاونلوډ کړئ. دا لکه ما دا ډاونلوډ کړی دی. صحیح دا هلته کرپ کړئ او د بیکګراوند به لرې کړئ. بیکګراوند نه لرې کېږي دغه یو باندې لږ خړ رنګ به انتخاب کړئ ځکه دې رنګ خړ دی. صحیح شو. ښه اوس خو دا د دې خوا نه دی دا به څنګه اخواته اړوو دا به تاسو دغه ووهئ او دا به داسې کوئ. صحیح ده.
د دې سایز به غټ کړئ. صحیح شو. نو دا هم تاسو کولی شئ، یعنی که بیا هم کوم ځای خوځېږي دا کوم یو اپشن وهئ بل وهل کېږي، تاسو دا کلف کړئ بیا به نه سلیکټ کېږي. ګورئ زه نور کلیک کوم نه کېږي، یوازې دا کېږي. نو دې سره بیا تاسو دلته خپل دغلته خپل عکس ولګوئ، که نه وای تاسو بیرغ ته لرې کوئ هم بیا بیرته لرې کوئ. نو داسې طریقې سره بیا تاسو کولی شئ ډېر ښایسته ډیزاینونه وکړئ. او ما یو څو دانې ډیزاین کړي دي، هغه تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک وي، هغې باندې کلیک وکړئ. تیار مې جوړ کړي دي، هغه هم تاسو استعمال کولی شئ. مننه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې زده کړي وي. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه.